السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عنایت الله ریحان یم. تاسو ته د ریحان کمپیوټر اکاډمۍ ته ښه راغلاست وایم. تېره ویډیو کې مو د کمپیوټر تاریخچه ولوستل چې کمپیوټر له چا لخوا اختراع سو، کمپیوټر کوم نسلونه درلودل. نننۍ ویډیو کې به ووایو چې کمپیوټر د څه شي څخه جوړ شوی دی، کمپیوټر کوم عناصر او کوم برخې لري. کمپیوټر د 5 عناصرو څخه جوړ شوی دی. لومړی هارډویر، دوهم سافټویر، دریم د کمپیوټر یوزر یا کارکونکي، څلورم کړنلاره یا طرز العمل، پنځم ډیټا او معلومات. دا 5 برخې یا عنصرونه یو د بل سره تړاو لري. اوس راځو هر یو په تفصیل سره بیانوو. لومړی هارډویر. هارډویر د کمپیوټر د ظاهري آلو یا پرزو څخه عبارت دی چې د کمپیوټر سیستم یې جوړ کړی دی. یا په بل اصطلاح د کمپیوټر هغه برخه ده چې موږ تاسې په سترګو هم لیدلی شو او هم یې لمس کولی شو، لکه هارډ ډیسک، پوش، پاور سپلای او داسې نور. دوهم سافټویر. سافټویر د کمپیوټر هغه برخه ده چې هارډویر ته د وظیفې اجرا کېدلو معلومات ورکوي او د کمپیوټر هارډویر په کار راولي. یا په بل اصطلاح سافټویر د کمپیوټر هغه برخه ده چې موږ تاسې په سترګو لیدلی شو خو په لاس باندې لمس کولی نه شو، لکه مایکروسافټ، وینډوز، ورډ، فوټوشاپ او داسې نور. دریم د کمپیوټر یوزر یا استعمالونکی. د کمپیوټر یوزر یا استعمالونکی د کمپیوټر د سیسټم ډیر مهم عنصر دی چې لاندې وظایف ترسره کوي. لومړی د کمپیوټر یوزر یا استعمالونکی د کمپیوټر هارډویر جوړولی شي. دوهم د کمپیوټر پرمختللی سافټویر جوړولی شي. دریم د کمپیوټر یوزر کولی شي چې د عملیې د اجرا کولو لپاره کمپیوټر ته ډیټا داخل کړي او داسې نور مهم وظایف دي چې د یوزر په واسطه ترسره کیږي. څلورم د کمپیوټر کړنلاره یا طرز العمل یا هم قوانین. کړنلاره د قوانینو یا پالیسیو او میتودونو یو مجموعه ده چې په کمپیوټر باندې مختلفې عملیې اجرا کوي. د مثال په ډول کله چې یو کمپیوټر د بل کمپیوټر سره په تماس کې وي نو دوی د خاصو پالیسیو او میتودونو په نظر کې نیولو سره په تماس کې دي. که په دې وخت کې د دوی ترمنځ کوم میتود یا پروتوکول نه وي موجود نو دوی نشي کولی چې یو له بل سره ارتباط قایم کړي. نو د دوی دغه ارتباط هم د یو لړ قوانینو او میتودونو په ترسره کولو سره یو ځای کیږي. او وروستۍ برخه د کمپیوټر ډیټا ده. ډیټا هغه خام یا ساده معلومات ویل کیږي چې کومه خاصه عملیه پرې اجرا شوې نه وي. خو کله چې موږ دغه خام مواد یا ډیټا کمپیوټر ته ورکړو هغه پروسس ترسره کړي نو هغه بیا په انفارمیشن بدلیږي. که چیرې موږ مثال وایو موږ کمپیوټر ته وظیفه ورکړو چې 2 او 2 سره جمع کړه، دغه ډیټا شوله. خو کله چې موږ ته په دې باندې عملیه اجرا کوي او ریزلټ موږ ته شو کوي دغه حاصل یې چې 4 شو دې ته انفارمیشن وایي. دا هغه د کمپیوټر برخې وې چې موږ تاسو بیان کړلې. را سره اوسئ، انشاءالله په راتلونکي کې به مخته درسونو ته دوام ورکوو.